السلام علیکم ملګرو. یو بل میچ شو په انډر 19 ایشیا کپ کې انډیا او د پاکستان چې ډېر وان سایډډ میچ شو. دا میچ چا وګټو مکمل سکور کارت سره کوم خو دوستانو راځو اول دغه فانسټیبل سره کوم د افغانستان پاکستان ان انډیا او نیپال چې په کم ګروپ کې دی. په هغه ګروپ کې تاسو ګورئ کتلې شي په دې فانسټیبل کې وګورئ پاکستان دوه میچونه کړي دي، دوه نه کړي دي، 4 پوینټونه دي. افغانستان دوه میچونه کړي دي، یو نن وګټو، یو د مخکې بیل انډیا ته کړلې او انډیا دوه میچونه کړي دي، یو ګټلې یو بیل دي او نیپال دوه میچونه کړي دي، دوه نه بیل دي. خو دلته خبره ده چې افغانستان به څنګه وځي مخکې راوند ته چې پاکستان خو الریډي ووتو ځکه چې دوه میچونه کړي دي، دوه نه ګټلې دي. په 2000 تاریخ کې ډېر اهم میچ دی د پاکستان او د افغانستان. دغه پاکستان لپاره دومره اهمیت نه لري ځکه چې پاکستان ټیم الریډي مخکې راوند ته وتلی، خو د افغانستان لپاره ډېر زیات اهم ځکه دی چې افغانستان دغه میچ وبېلي نو افغانستان به ټورنمنټ نه بهر شي. پاتې شو انډیا او نیپال یو میچ پاتې دی. افغانستان په دې صورت کې وتی شي چې افغانستان خو یو خپل میچ وګټي په 2000 تاریخ باندې چې کم دی نو بیا مخکې راوند ته وځي. که هغه میچ وبېلي او پاکستان دغه میچ وګټي او افغانستان یې وبېلي نو بیا انډیا چې دی هغه په بیکار رنټ سره وبېلي، مطلب ډېر په خراب رنټ سره وبېلي او افغانستان ریټ نن میچ سره ښه دی، خو ځینې مخکې چې انډیا سره کم میچ په هغې کې د افغانستان ریټ خراب دی. نو که نن افغانستان میچ وګټو نو بهترین پرفارم یې وکړو. ما مخکې ویډیو جوړه کړه افغانستان په میچ باندې انډیا او نیپال به میچ بیلي، دواړه ټیمونه به میچونه بیلي او په یو بیکار رنټ باندې به میچونه بیلي نو افغانستان ته به مخکې چانس میلاویږي. ګینې که دی میچونه وګټي او په ښه رنټ سره وګټي او افغانستان میچ ګټلی نو بیا به رنټ ته ګوري چې افغانستان 2 پوینټونه شو، انډیا هم 2 پوینټونه شو، یا نیپال وګټي نیپال هم 2 پوینټونه شو. خو نیپال خو الریډي بهر شوی دی، هغه میچ هم ګټي مخکې چانس درته، خو واحد یو انډیا ته چانس دی چې انډیا یو میچ وګټي او افغانستان یې وګټي نو افغانستان او د انډیا رنټ ته به ګوري او مخکې راوند ته به پاکستان سره بل ټیم وځي. پاکستان الریډي نن میچ وګټو د انډیا دغه میچ سکور کارت سره کوم انډیا 209 سکور کړیو، پاکستان ټیم د هدف ډېر په اسانۍ سره راوړو، په 8 وکټو سره دغه میچ وګټو. 209 کم هدف چې په 30 اوور کې پوره کړو. یو بهترین پرفارم پکې اذان اویس شو کړی، یو سل 15 سکور کړی دي او سات بیک پکې آتش پته کړی، دوه لوبغاړو د اوټ کېدو وروسته یو بهترین پارټنرشپ کړی دی. 209 کم سکور چې هغه په اسانۍ سره راوړل پاکستان ټیم دغه میچ وګټو. پاکستان فینس او پاکستان کرکټ مینوال ته ډېر مبارک شه دغه میچ ګټلو باندې. ستاسو په نظر باندې را روان میچ د افغانستان او پاکستان کم دی، دغه کم وګټي افغانستان یې وګټي، ستاسو په نظر باندې کم ټیم مضبوط دی، کم ټیم سټرانګ دی؟ افغانستان دوه کړي دي، یو ګټلې یو بیللې، پاکستان دوه کړي دوه نه ګټلې دي، 100 پوینټونه دي دا ټیم د پاکستان، 2 پوینټونه دي د افغانستان. نو افغانستان د خپل میچ د 8 تاریخ باندې کم دی ډېر زیات اهمیت لري ځکه چې افغانستان یو به ټورنمنټ د بهر کیږي، مکمل اوټ کیږي. افغانستان ته دغه میچ ګټل ډېر زیات ضرور دي. ستاسو په نظر باندې افغانستان ټیم دغه میچ وګټي، پاکستان ټیم دغه میچ وګټي؟ خپل رایه موږ سره ضرور په کمنټ کې شریک کړئ. او که نن میچ افغانستان ګټلی دی هغه باندې تاسو ته مکمل ویډیو جوړه کړې ده، نن میچ ګټلو باندې تاسو هم خوشحاله شوي وئ نو د افغانستان د بریا په هیله باندې دغه ویډیو سره مخکې لایک هم کړئ او مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د ویډیو کتلو یو جهان مننه. ښه وخت ولرئ. د الله په امان.